السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم؟ فهیم خان. فهیم خان د کومې علاقې؟ دکه ابټ آباد دی. ابټ آباد دی؟ الحمدلله ابټ آباد. نه کلی قبیله دي چېرته ده؟ قبیله خو داسې مومند دي. داسې چې د مومند یم. مومند یم خو هزارهوال ځان ته ویلی شم یار خو په دغه باندې کړنه. رښتیا وایې؟ او که نه. واده دې کړی دی؟ الحمدلله 4 واړه مې دي. 4 واړه دي؟ او واده د خپلې مرضۍ ښیي که نه د مور پلار د مرضۍ؟ یاره خو چې نن سبا ته ګورو نو چې د خپلې مرضۍ نو زیات به ښیي خو زه د مور او پلار هغه هم ښیي. تا په کومه مرضۍ ده؟ د مور او پلار مرضۍ منې کړې. او بلې ته خو به دې اراده نه وي؟ یاره خو خدای دې راله وس راکړي چې 4 نور وکړو خو چې 4 نور کې 5 خو باید په اسلام کې خو 4 دي. وس پورې خبره ده که نه خو دا یو دې خدای دغه شي نصیب شي نن سبا وخت کې دا یو هم ډېر دی یار. صحیح شو ډېره مننه. نور ډېره مهرباني خوشحاله اوسي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربان ستاسو نوم؟ ما نوم نجیب دی. نجیب ته د کومې علاقې؟ زه د باجوړ جنس. ټول د باجوړ غونډ شوي یاست؟ موږ د باجوړ ګلونه یو بس دا کباړ خرڅوو ښه بې درېغه بې د په انګریزانو خرڅوو د هغه مرګ نه راوړو. ته ما ته دا وایې که نه چې د باجوړ ګلونه ولې مشهور دي؟ د باجوړ ګلونه دا ښایسته علاقه وه بس دغه ګلونه او دغه علاقه د باجوړ ګلونه دا ولې مشهور دي؟ دغه راته اوس پته نه لګي خو دا مشهور ډېر پخوا نه و دا 2 ګلونه. دا وایي چې 2 ورونه وو؟ 2 ورونه وو که نه؟ نو ته د باجوړې دا ته پته نشته او ما ته پته شته. عمر مې کم دی که نه بس. زما عمر هم ستا نه ډېر نه دی. ما بار تېر کړه پنجاب کې ډېر تېر کړه. پنجاب کې؟ پنجاب هم په پاکستان کې دی؟ پنجاب پاکستان کې ده خو ډېره غټه صوبه ده ډېر لرې لاهور کې پراته. واده دې کړی دی؟ واده مې کړی. د چا په مرضۍ؟ د مور او پلار مرضۍ باندې. ملګري وایي چې ولې دې کولو؟ بس ښه مې کول هغه ته څه نادان دغه څه پته لګي. په دې کې ثواب دی خامخا. ثواب هم پکې دی هغه نادان دی څه نن دی خبره. او مسلمان ډېرول دي؟ مسلمان ډېرول. څو بچیان دي؟ 2 بچیان دي. بل واده خو به نه کوې؟ نه بل واده بس دا یو ډېر دی بس. بڼه یو بل وکړه خیر دی. نه بس دا صحیح شو مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم؟ نثار. نثار جي د کومه علاقې؟ ثوابۍ. ښه د ثوابۍ. دلته څه کوئ تاسو؟ دلته کې بس مزدوري کوو. مزدوري کوئ؟ دکانونه دي وږي دي ریړۍ دي. دکانونه دي وږي دي ریړۍ دي څه مطلب؟ وږي هم دي او ریړۍ هم دي او دکانونه هم دي. ها دا ټول مطلب چې کوم دا وږو والا ولاړ دي دا ستاسو دي؟ جی جی. تاسو را به ټیکئ؟ جی نه موږ به دې له مال ورکوو. د ریړۍ والا ده؟ جی جی جی. نور دا راته وایي چې علاقه مې کومه ده؟ ثوابۍ. ښه د ثوابۍ. دلته ښه خوشحاله یې؟ یاره شکر دی خوشحاله یې. نن موږ یو ډېر شان موضوع راوړې ده مونږ چې راشه پته وشلي له ګپ شپ به مو لګوو چې واده د خپلې مرضۍ ښیي که نه د مور او پلار د مرضۍ ښیي؟ یاره د خپلې مرضۍ ښیي. رښتیا وایې؟ تا په خپله مرضۍ کړی دی که نه د مور او پلار په؟ د مور او پلار مرضۍ کړی خو دا اوس وخت داسې دی چې د خپلې په کار دی. او بلې ته خو به دې اراده نه وي؟ اراده هم شته لږه لږه. هلکه داسې نه وي بابي مې وګوري او اوس درته غوسه وي. داسې نه چې کورواله دې وګوري درته غوسه وي. نه غوسه کېږي. صحیح خبره. په کار ده. یو بله په کار ده. زه زمونږ د وګانې در سره. صحیح شوه جي. خوشحاله اوسې. صحیح شو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قربان ستاسو نوم؟ فیروز خان. فیروز خان د کومې علاقې؟ افغانستان. افغانستان. په افغانستان کې د کومې علاقې؟ جلال آباد. جلال آباد. دلته مې څومره ټایم شوی دی؟ دلته 30 سال. 30 سال مې او 30 سال. او دا د برتنو کاروبار کوو؟ او د برتنو کاروبار. ښه خوشحاله او ښه خوشحاله. دا راته ووایې که نه چې نن کومه زمونږ موضوع د هغه ده په واده باندې. واده دې کړی دی؟ او واده د خپلې مرضۍ ښیي که نه د مور او پلار د مرضۍ ښیي؟ د مور او پلار مرضۍ ښیي.
تا په څه چا په مرضي کړی هغې به مرضي کړی نو اکثر خلک وایي چې نه یاره د خپلې مرضۍ ښیي د مور او پلار مرضي باندې ښیي رښتیا وایي او چا د پوه شو که د هغې په مرضي باندې ښیي ما د ډېرو خلکو نه کړی دی هغه وایي چې نه یاره د خپلې مرضۍ ښیي د هر چا خپله خوښه ده چې مور او پلار مرضي نه ده هغه ټول نه ښیي ټولو نه ښیي ټول نه هغه کې برکت هغې کې برکت دی خیر دی پکې د مشرانو هغه اتفاق یې اتفاق یې پکې که نه سلام استاد باندې وکړو صحیح دی که نه څه پیغام څه میسج ورکړې زموږ د افغان ټي وي مینهوالو ته چې کوم په افغانستان کې تا ګوري په پاکستان کې تا ګوري د ټولو د افغانستان خلکو د ټولو د سلامونو پښتنو د کوم ځای کې چې پښتانه دي ټول د خدای عبادت کوي امین ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستاسو نوم سعید خان جی سید خان تاسو د کوم علاقې مردان ها د مردان یې او څومره عمر دی نه دلته بس دلته خو تقریبا یو 30 کاله مو شو 30 کال او څه کاروبار کوئ بس کاروبار خو نه زه خو کالج کې یم ټیچینګ کوم ها ټیچر یې او خو ماشاءالله خو ډېره ښه شوبه ده ها ډېر دا راته وایي که نه چې د مردان موسم او د دې ځای موسم څومره فرق دی یاره تقریبا 10-15 ډګري سنټیګریډ خو فرق دی مانا یاره مردان کې ډېره ګرمي نه نو هلته ډېره ګرمي که نه دا 15 ډګري سنټیګریډ تقریبا فرق وي نن سبا په اباد ښار کې وایي ګرمي ډېره زیاته شوې ده ګرمي زیاته شوې خو یاره نن موسم ښه دی که نه اوس موسم ښه شو که نه او دا راته وایه چې ته خو ټیچر یې او ماشاءالله نالج به هم لرې جی جی واده د خپلې مرضۍ ښیي که نه د مور او پلار په مرضۍ سره ښیي یاره زه هم چې د مور پلار خوشحالي نه زیاته ښه ده هغه زیاته ښیي او زیاته ښه ده نو خو یو ټیم کې به ته مور او پلار خوشحاله کړې بعض کې به بیا ځان نه خفه نه بیا په خپله باندې هغې نه پسه زندګي چې هغه بس بالکل بیا دغه تېرېږي ښه صحیح تېرېږي بیا صحیح روانه شي انډرسټینډینګ یې هغې په هر څه نظام باندې پوهېږي که نه کور ولې چې کور کې خو ته هر ټایم خو نه یې که نه مور او پلار سره یې ته چې بهر روځي نو خپله خوښه یې دی به نه خوښه نو بیا به جنګ جګړې دا خبره هم نو خو اکثر خلک هم داسې چې واده وکړي بس ځان بیل کړي نه خبره دي خو نن سبا حالاتو کې ډېره ګرانه ده په یو که تنخوادار سړي که هغه ډېرې پیسې هم لري که نه هغه ګزاره نه کېږي ډېره مننه تھینک یو السلام علیکم سلام جی ستاسو نوم زما نوم ارشد دی ارشد جي لږ لاندې نه راځي تاسو د کومې علاقې تاسو مردان تاسو هم د مردان جی دا راته ووایه چې څه کاروبار کوئ دلته دلته کې دا شالونو کار کوم مردان دوپټې په نوم باندې مردان دوپټ جی څومره ټایم نه دلته موږ تقریبا داسې د 88 نه دلته یو. ډېر ټایم وشو ها سیم هغه کوېسچن به تا نه هم کوم ځکه چې نن زموږ کومه موضوع ده هغه ته څه وایي چې واده څنګه د مور پلار مرضي سره ښیي که نه چې ارینج زیات ښه وي ارینج زیات ښه وي دا ولې بس هغې کې ډېرې فایدې دا دي چې تا ته په کور کې څه مسلې انشاءالله بیا نه راځي نه د مور پلار نه راځي نه پکې د رونو خویندو راځي ځکه چې ټول په مرضۍ باندې یو کار شوی وي که نه تا واده کړی دی جی تا د چا په مرضۍ کړی دی ما په خپله مرضۍ نه دی که ما ارینج کړی دی رښتیا وایي جی بالکل ښه خوشحاله بالکل خدای څه پیغام څه میسج ورکړې د افغان ټي وي مینهوالو ته تاسو بس موږ خدا وایو چې افغان ټي وي ماشاءالله ډېر خپل ښه دغه باندې روان دی او انشاءالله دا چې لکه څنګه طریقه باندې تاسو خپل دغه کوئ انشاءالله نور هم ترقي کوي ډېره مننه ډېره مهرباني ډېره مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستاسو نوم حلیم پوره نوم حلیم خان دا راته ووایم څه کاروبار کوئ تاسو دا وچه میوه خرڅو وچه میوه د کوم ځای نه راوړئ دا له کابل نه خپل ور پسې د کنال ته نه میلاویږي سپیشل کابل ته ځې او راځې رښتیا وایي دا راته ووایې که نه چې څه مسله خو به درته نه وي دلته نه صحیح خبره ده دا خلک چې وایي چې نه دلته افغانیان تنګۍ یاد او داسې دروغ دي نه زه څوک هم نه تنګوي که نه دروغ پاکستان کې ښه خوشحاله خوشحاله دا راته ووایه چې واده دې کړی دی
واده دې په خپله مرضۍ کړی دی که نه د مور او پلار په مرضۍ د مور او پلار په مرضۍ. نو ته څه وایې چې څنګه ښیي د مور او پلار په مرضۍ ښیي که نه په خپله مرضۍ ښیي؟ د مور او پلار په مرضۍ ښیي. صحیح خبره ده صحیح وایې او بل ته خو به دې اراده نه وي نه رښتیا وایې داسې مه وایه یاره یېرېږې خو به نه نه ولې یېرېږو نو چې دا تا وخندل کېدی شي په دا خندا کې څه چلي نه هېڅ چل نشته. رښتیا وایې ځه صحیح شو ډېره مننه. صحیح شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی ستاسو نوم؟ حمزه. حمزه د کومې علاقې؟ پېښوره. ښه د پېښور نه راغلی؟ ها جی. سیزن ته راغلی که نه هم یې دلته؟ نه هم دلته یم سبق له راغلم دلته. دلته سبق دی؟ ها جی. دا راته وایي چې څنګه ولا موسم خو دې خوښ دی؟ ها زبردست موسم جي ولې نه دی هر چا خوښېږي که نه؟ او جی. دا راته ووایه چې نن چې کومه زمونږ موضوع ده ته خو لا یې وړوکی سټوډنټ یې خو واده د خپلې مرضۍ ښیي که نه د مور او پلار په مرضۍ ښیي؟ د مور او پلار مرضۍ ښیي. صحیح خبره ها صحیح خبره ده بالکل. ستا څنګه اراده ده؟ زما خو لو میرج ته خیال دی. نو ګوره په خپله چې لو میرج ووایي چې د مور او پلار په مرضۍ نه هغه رنګ نه چې مور او پلار نه تپوس وکړي انسان نو هغه ښیي. لکه ته اول جینۍ خوښوې د هغه سره مینه کې بیا مور او پلار ته وایي دا جینۍ زما خوښه ده. بالکل همداسې. صحیح خبره ده. دا صحیح شو ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قربان ستاسو نوم؟ زما نوم عرفان خان. عرفان خان د کومې علاقې؟ زه د ابټ یم خاص د پېښور یم. خو یې د پېښور ډېر وخت همدلته ابټ کې شو. څومره مدت ټایم وشو؟ تقریبا بس پلار پیدایش همدلته دی او زموږ پیدایش همدلته دی. او دا راته ووایې که نه چې دا چشمې دې ولې د شپې لګولې دي؟ دا د نظر دي. ماړه د نظر به نه د نظر دي ته یې واچوه چکې که دا راته ووایه چې کوزدنه دې شوې ده؟ کوزدنه مې نه شوې ده. دا ولې؟ بس کیله نه کور نه نو څه وکړو. نه اوس ته به د کور واده په مرضۍ باندې کوې که نه په خپله مرضۍ به کوې؟ زه به جینۍ به زما مرضي کوي به را کور والا. نو دا خو بیا خو ستا مرضي شوه. بس ما مرضي شوه. زمونږ افغان ټي وي ګورې؟ افغان ټي وي ډېر زبردست ټي وي دی. زنده آباد افغان ټي وي. سلام ورکوم والله زبردست ټي وي دی. ګانې هم زبردست پلی کوي. زه خو یم دا دومره مخکې ورسي افغان چینل چې بس افغانین تور دنیان افغانیان. ډېره مننه. السلام علیکم. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हकीम फुरकान खालिद। हकीम फुरकान खालिद। जी जी बिल्कुल। ये बताइए कि आप यहाँ के रहने वाले? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ही रहने वाला हूँ। ये बताओ आज जो हमारा मौजू हम लेके आए वो है शादी पे। शादी पेरेंट्स की मर्ज़ी से होनी चाहिए नहीं अपनी मर्ज़ी से होनी चाहिए? बात जगह पे मेरा ख्याल है कि 50-50 मोस्टली मेरे ख्याल से पेरेंट्स की मर्ज़ी से होनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पेरेंट्स की मर्ज़ी से जब बंदा शादी करता है तो दोनों साइड से मेरे ख्याल से खुश रहता है। कल कला को अगर कोई बात हो भी जाती है तो वालिदैन को कह सकता है कि आप अपनी मर्ज़ी से लेके आए थे और आप इसे डील करें, ना कि फिर खावन जो है ख़ुद डील करे। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि पेरेंट्स की मर्ज़ी से ज़्यादा बेहतर है। अच्छा आपकी शादी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स की मर्ज़ी यानी अपनी मर्ज़ी से? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की मर्ज़ी से हुई है और आज 5 साल हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा घर चल रहा है मेरा। खुश हो? बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा जो आपके अब्शाबाद के लोग हैं, मानसेरा हज़ारे के, उनको क्या मैसेज क्या पैगाम दोगे? शादी के हवाले से? नहीं कोई भी। हमारा सोना देश हज़ारा, यहाँ पे हम पठान भाई भी ख़ुद भी हज़ारेवाल पंजाबी सब मिलजुल के रहते हैं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें इसी तरह भाईचारे से रहने की तौफीक और रहमत अता फरमाए और हमेशा पॉजिटिवली सोचना चाहिए और दूसरों को भी पॉजिटिव सोच का हामिल बनाना चाहिए। मेरा मैसेज ये है कि हम सब एक हैं, हमें यूनिटी से रहना चाहिए। चाहे हम पंजाबी हैं, पश्तोवाल हैं, हज़ारेवाल हैं, हमें एक यूनिटी से अपने शहर को
तरक्की की राह पे गामजन करना चाहिए। शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कुर्बान ستاسو نوم؟ ما ناصر خان. ناصر خان د کومه علاقې؟ موږ افغانستان. یې د افغانستان؟ ها جی. دلته مې څومره ټایم شوی دی؟ دلته تقریبا 45 سال کېږي چې څه کاروبار کوئ؟ دا بادام خرڅوو چې میوه. ښه دا وچه میوه دا راوړې د کومه علاقې نه؟ دا کندهار نه. کندهار نه راوړئ؟ ها جی. یو بل ستاسو ملګري و ما د هغه نه تپوس وکړم د کابل و هغه ما ته د کابل نه راوړم. موږ کندهار نه راوړو، کابل نه دواړه نه راوړو، ورجې نه راوړو. د خوښه کوي چې کوم د بادام دي دغه علاقې مشهور دي؟ وال د ډېر دي کندهار کې. دا راته وایي چې واده دې کړی دی؟ واده مې کړی و. په خپله مرضی که نه د مور او پلار په مرضی؟ نه مور او پلار په مرضی. خوشحاله یې؟ ښه شکر او خوشحاله یم. چې کوم ځوانان دي هغو ته به ته څه وایې چې هغه دې په خپله مرضي واده وکړي که نه د مور او پلار په مرضي دي؟ مور او پلار په ټول کور خوښه باندې. ها جی هغه کار بیا ښه سر ته رسېږي. نور خلکو ته هم ته دا وایي؟ ها انشاءالله ټول دا مشوره ښه ده. د مور او پلار په مرضي؟ مور او پلار په خوښه. ستا که څه ملګري یاران دوستان که چاته څه پیغام میسج لګي نو بلکل ته ویلی شي. والله ټول خوشحاله اوسي بس موږ طرف نه نور به څه وایو. مهرباني. خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربان ستاسو نوم؟ امام مومن خان. مومن خان څنګه یې ښه؟ جوړ تکه ته خپله څنګه مرسته؟ زه هم ښه یم شکر الحمدلله. د کومه علاقې؟ زه د پېښور. د پېښور یې؟ او دا راته وایي چې د پېښور او دې په موسم کې څومره فرق دی؟ ډېر فرق دی. ظالمه د ځنه ښکلی موسم د پېښور خو کته اور بلېږي، ګرمي زیاته وي. ګرځاته زخته وي. دلته هم ګزاره نن ډېر باران موسم هم راغی، ګوره هوا موا چلېږي. ته خپله سوچ وکړه. دا خو زه رالم ګوره موسم هم ښه شو. سهارنۍ بجلي نه چلېږي، بجلي کار مار نشته. ګوره بجلي بیخي سته نه سهار. نو ته زما سره خبر کې که نه په پیسو کې مصروف یې؟ نه تا سره ولې نه خبره کوم؟ واده دې کړی ده؟ او په خپله مرضی که نه د مور او پلار په مرضی؟ مور او پلار په مرضي کوم، خپله مرضي چې ستا کوي. نغې ځای ګلی نغه په مرضي کېږي که نه. دا څه وایي چې د مور او پلار مرضي ښایي؟ ته خوشحاله یې؟ انشاءالله ډېر خوشحاله یم. چې کوم ستا ملګري دي کوم انډیوالان دي هغو ته ته څه وایې؟ هغوی ته همدا یم بس مور او پلار خبره منئ. مور او پلار کوم ځای ته ګوري هغه ټول نه ښه ځای. هغه ټول نه ښه ځای. او که نه صحیح شو، ډېره مننه. اور خدمت یې ته. وعلیکم سلام. قربان څنګه تاسو؟ خیر دی جی. د کومه علاقې؟ مونږ جی د باجوړ یو. کوم د باجوړ ګلونه نوم دې څه دی؟ نوم مې جی فرمان الله دی. دا راته ووایه چې خفه پیدا ولې؟ خفه دا چې زه جی تللی وم نتګلی له په دې مال وړی او ډېر ستړی شوم. نتګلی چې دې وړی؟ اوس دا دی رالم. اوس رالی؟ او جی. څنګه و نتګلی کې خو ډېر ښایسته موسم؟ ښایسته موسم و خو د غریب سړي دپاره ګنجایش پکې نشته دی جی. ولې؟ شپې د پاتې کېدو ډېر غټه کرایه ده، تنخوا هم ډېره زیاته کرایه لګي، خرچه پاني ډېره زیاته ده. او دا راته وایي چې واده دې کړی دی؟
او چې واده مې کړی دی. څو بچي دي؟ بچي خو مې ماشاءالله ډېر دي. داسې عمر نه ورکوټی ښکارم خو بچي مې شته. او جي او جي ها بس هر څوک خپل زړه خوشحالوي. نو څه وکړو نو هغسې خو سپین ږیری یم ښکارم هم لږ لږ. دا راته ووایه که نه چې واده ته خپلې مرضۍ ښیي که نه د مور او پلار په مرضۍ باندې ښیي؟ د خپلې مرضۍ ښیي. دا ولې؟ دا داسې چې هغه روټین برابر یې خپل که نه؟ او جي او د مور پلار ته به پړې لیکې ابل په دغه کې وکړي په یوبیا کې ابه ناپړی نو بیا به هغه مزه نه کوي. یعنې بیا به هغه حساب کتاب نه صحیح کېږي. د خپلې مرضۍ دپاره شادي پکار ده چې وکړي سړی. دا ټولو مینهوالو ته دغه میسج ورکوې؟ نه ټولو ته هم ورکوم. ما هم په خپله مرضۍ کړې ده. ښه خوشحاله یې؟ زه پکې ښه خوشحاله یم ماشاءالله. ښه ټیک روټین دی چلیږي مې. چې کوم ستا بچیان دي هغو ته به ته هغه به خپلې مرضۍ ته پرېږدې که نه که ته به ورته کوې؟ نه زمونږ د پښتو یو دغه دی اټک نه چې پاري مونږ تاسو بالکل واده کولی شئ. اټک نه پار دې خوا یې مونږ نه ورکوو. زمونږ اصول داسې. زه درته دا نه وایم چې کم ستا بچیان دي چې ځوانان شي سبا خو به هغه هم واده کوي که نه؟ نو ستا بچي چې کم دي که نه چې هغه په خپله مرضي واده کوي ته به اجازت ورکوې؟ داسې مو زه به ګورم خپلې پیشې ته به ګورم که نه. نو خو ته اوس په خپله وایې چې نه واده په خپله مرضۍ ښه دی. پیشې ته ګورم. ما خپلې پیشې ته مخکې هم کتل او اوس هم ورته ګورم. هغه ټایم کې ما ته دا پیشه برابر وه ځکه ما په خپله مرضۍ وکړم. نو که ستا بچي خوښه او ستا نه خوښه بیا نه کوې؟ نه بیا خو نه کوو. نو بیا خو تا ته خو بیا هغه خبره شوه. هغه خبره خو نه ده خو بیا هم تا ته زه داسې ویم. دا ستا سوچ دا دی؟ زما سوچ داسې دی که نه. سوچ نه دی تا خو پر اختیار کړی ده دا کار. نو ما خو کړی خو زه په هغه وخت کې پړې لیکې وم. ما پړې لیکې مطلب دا دی ما ته پته و چې دا هم پړې لیکې ده. نو کېدای شي چې زما زوی ناپړه کوي څنګه کوي. کېدای شي که ستا زوی هم هغه به هم پړه لیکي ستا زوی لیکي خو بیا به ټیک ده مونږ کوو. نو بیا چې صحیح زمونږ په مستقبلي بالکل به مونږ کوو. صحیح شو. ډېره مننه. ډېره مهرباني ستاسو. ورکه چای د باندې السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم؟ زمونږ نوم معزالله خان دی. د باجوړ ایجنسۍ نه تعلق ساتو. د باجوړ ګلونه؟ جی د باجوړ ګلونه زمونږ نشان هم دغه د باجوړ ګلونه دي. دا راته ووایه که نه چې دلته مې څومره ټایم وشو؟ یاره جی زمونږ وشو کم از کم 17 سال وګئ کم از کم 18 کاله. ها دلته 18 کاله وشو تقریبا اندازتاً. ماشومان خو به دي؟ شته که نه بس اوسېږو دلته نو بس سبق پې وایي؟ حاجي سبق بالکل وایي ځکه چې ابټاباد دغه ته خو د سکولانو ښار ویل کېږي. موږ د پیسو لالچ کله نه دی کړی. یي غریبانان خو د پیسو لالچ هم کله نه دی کړی. موږ پې تعلیم کوو د الله فضل دی. څو پورې چې زموږ وس کېږي تعلیم به کوو. پیسې نه ګټو خو په هغو به انشاءالله تعلیم کوو. دا زموږ یعنې وعده ده انشاءالله. ماشومان به سبق ماشومان به انشاءالله خامخا تعلیم کوو د خپل وس مطابق. چې کم ستاسو ملګري دي کم پښتانه دي هغو ته به څه میسج ورکوئ تاسو؟ یاره موږ به هغو ته دا ښه میسج ورکوو چې یاره په خپلو بچو باندې ښه تعلیم وکړئ. په خپلو رشته دارو باندې په قوم باندې او بالخصوص زموږ د پښتنو تعلیم ځکه زیات ضرورت دی چې موږ د تعلیم نه بالکل یعنې نامحرومه پاتې شو. په موږ کې بالکل تعلیم نشته دی. او خصوص زموږ د باجوړ ایجنسۍ نه زه تاته ووایم که نه چې په ټول باجوړ ایجنسۍ کې اوس هم د جینکو کالج زما په نظر باندې نه راځي. د نن تاریخه پورې موږ نه دی لیدلی نو. موږ په خپله چې کله سکول وو ما په خپله کالج له هم تللی یم. د کالج نه سټوډنټ داسې سټوډنټ هم نیم ساده سټوډنټ هم نیم. خو خبره دا ده چې موږ به 2 غنټې یعنې خپله کالج ته رسېدلو. اوس خو نن سبا ماشاءالله سهولتونه شته هر څه شته دی. موږ د ګورمنټ هم دا مطالبه کوو چې یاره بالخصوص پاټا ته بالخصوص زموږ د باجوړ ایجنسۍ ته د تعلیم ډېر ضرورت دی. بالکل ضرورت دی. هلته تعلیم بالکل نشته دی چې د نن تاریخه پورې هلته د جینکو کالج هم نه دی جوړ شوی. هغه لکان لا څه کوي چې د جینکو کالج لا د اوسه پورې نشته دی. او کوم کالجونه چې دي هغه هم داسې دي چې بالکل د څه به تاته وویل دې خبرې. صحیح شو. صحیح شو. ډېره مننه. بس جي السلام علیکم. د باجوړ ګلونه زنده‌باد. د باجوړ ګلونه تاسو ته زما پیغام دی دې ځینې د غریب بنده چې باجوړ باندې بالخصوص پاټا ایریا باندې او په باجوړ باندې بالخصوص تاسو یعنې خیال وکړئ بالکل تعلیم نشته دی. نه تعلیم شته نه سړک شته نه اوبه شته نه پانی شته.
هېڅ هم نشته. ښه زما یو خبره ورته ډېر جذباتي شولې که نه. نن زمونږ یو بله موضوع ده، هغه د په واده باندې چې واده د خپلې مرضۍ ښیي که نه د مور او پلار د مرضۍ ښیي. بیا یو ځل دا سوال وکړه زما ذهن ته راغلی. لکه ته خو به واده کړې. ها شادي واده شادي ته راغلی پوښتون یې دا راته ووایه که نه چې واده دې کړی دی، شادي دې کړې ده. بالکل یاره زما خو چې څونه خیال دی که نه چې واده چې کوم دی نو دا په خپله مرضۍ نه کول پکار دي. که په خپله مرضۍ وکړې هغه سبا بېلته د جګړو شګړو نه خالي نه وي. ښه خبره ده چې د مور پلار او د رشته دارو په مشوره سره ته واده وکړې، دې کې کامیابي ده او دې کې خیر دی. او ته په خپله مرضۍ کړی وي که نه د مور او پلار؟ په هغه کې خو دونه دغه و چې ډول زه ته خبر هم نه وم چې کوم ځای کې کړی او کوم ځای کې نه ده کړی. وروسته پته ولګېده. ساده لوک خلک یار هلته څه پته لګي. اوس ښه پکې خوشحاله یې؟ خوشحاله هېڅ مسله نشته یار. دعا کوه یار، هېڅ خبره نه ده. صحیح شو، ډېره مننه. الله حافظ. الله حافظ د باجوړ ګلونه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قربان ستاسو نوم؟ سلیمان. سلیمانه ته هم مخل د باجوړ یې؟ باجوړ یم. ولې داسې خپه او عمر دې څومره دی؟ عمر تقریبا 25-26 سال دی. واده دې نه دی کړی؟ نه کړی نه دی. واده دې کړی دی؟ واده کړی دی. دا راته وایي چې واده دې په خپله مرضۍ کړی وي که نه د مور او پلار په مرضۍ؟ مور او پلار مرضۍ باندې. خوشحاله یې؟ خوشحاله. یاره که خوشحاله وې دال به دې نه و. دا ولې؟ دا مزدوري کو دړي دی کو خو ځان نه کوشش کو سره دومره ښه مزدوري کو په دې وجه باندې؟ په دې وجه دا حال دا باندې. نه خو یار دا د سر ویښته خو دې کور واده نه در نه ایستلي په زورونو؟ نه دا کور واده نه ایستلي. رښتیا وې؟ دا د مزدوري کې دا کېږي. مزدوري کې دا شوي دي؟ مزدوري کې دا شوي دي. ښه دا راته ووایه چې بل واده خو به هم نه کوې؟ نه بل واده نه کوم. رښتیا وې؟ رښتیا وې. اراده خو دې ورته نه وي؟ نه دا یو ډېر دی بس. دا یو نه خو به تنګ نه یې؟ نه تنګ ترې نه شو. دا یو هم ډېر دی. دې وخت کې د حالات مطابق دا یو هم ډېر دی. چې دا یو سمال کې غټه خبره؟ دا یو سمال کې دا غټه خبره ده. زه صحیح شو، ډېره مننه. الله پاک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم؟ حکیم الله. حکیم الله د کوم حاله کې؟ زه د کونړ. ښه د کونړ؟ او افغانستان؟ او دلته څه کاروبار کوئ؟ بس دلته دا ریړۍ میړۍ لګو وروره. ریړۍ لګوئ؟ او مزدوري کوئ؟ بس لګې خپله غریبي کوو. دا راته ووایه چې واده دې شوی دی؟ نه دی شوی واده مې. ښه نن چې کومه زموږ موضوع دغه هم په دې باندې ده که نه چې واده د خپل مرضۍ ښیي که نه د مور او پلار په مرضۍ ښیي؟ واده د مور او پلار په مرضۍ ښیي. ستا کوزده نه شوې ده؟ نه ده شوې که نه. نو څه اراده دې ورته شته؟ ولې نشته یار، واده خو به کوو نو. نو په خپله مرضۍ به کوې که نه د مور او پلار په مرضۍ؟ مور او پلار مرضي ښه ده وروره. صحیح وایې؟ او ولې نه. نو کونړ ته به کله ځې؟ کونړ ته به ځو مړه چې کله هم پکې نصیب و. ښه فلحال د کور دلته دی؟ فلحال دلته دی. کونړ ته کله تللی که نه همدلته لوی شوی؟ نه بس همدلته واړه غټ شوي، همدلته پیدا شوي. کونړ ته نه یې تللی؟ نه کونړ ته نه یې تللی. زړه خو به دې غواړي چې خپل وطن ته لاړ شي؟ ولې نه بهی خپل وطن ته هر سړي زړه غواړي چې خپل وطن ویني، خلک ویني، ځای ویني، خپل کورونه ویني، هر څه ویني. دا هر سړي زړه غواړي. صحیح شو، ډېره مننه. مهرباني سر، ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم؟ رئیس. رئیس ته د کوم حاله کې؟ زه د افغانستان. ته هم د افغانستان یې؟
دا راته چې دلته څومره ټایم وشو؟ موږ خو 1924 نه یو. دا خو ډېر ټایم شوی دی. بالکل. او دا راته ووایه چې کاروبار څه کوې؟ د بوټانو. بوټانو؟ چپل بوټان. شوز وغیره؟ شوز. او واده دې کړی دی؟ بالکل. څو بچي دي؟ 3. نن چې کومه زمونږ موضوع ده که نه هغه هم په دې باندې ده چې واده د خپلې مرضۍ ښیي که نه د مور او پلار په مرضۍ ښیي؟ یاره زه خو وایم چې د مور او پلار په مرضۍ ښیي. ولې که په خپله مرضي وکړې بیا؟ یاره هغې کې مسلې ډېرې. دا ولې؟ بس هغې کې ډېرې مسلې مسایل پیدا. نو اکثر خلک وایي چې کوم واده د مور او پلار په مرضۍ سره وشي که نه نو بیا بعد کې په هغه کې ډېره چې کله واده وشي نو بیا وایي چې په هغه کې مسلې ځکه چې سړی خفه چې یاره ما خو نه دا لیدلې وه نه مې کتلې وه او مور او پلار راته وکړه اوس په دې باندې زه څه کوم؟ نو هغې کې نه راځي. زما خو نه ده راغلی فلحال. نه خو ډېر خلک داسې چې زمونږ راغلی ده. زما نه راځي. ستا نه راځي؟ زما خو لا فلحال نه ده څه مسله راغلې او که نور چا راغلي نه شم ویلی. ته خوشحاله یې؟ زه پکې ښه خوشحاله یم. نو ما خو دا امر اورېدلي چې ستا د بلې ته مې اراده ده. زه وایم چې یاره ژوندي وایم مور پلار مې کېدای شي بله مې کړې وی. ښه نو په خپل یې نه شې کولی اوس؟ یاره خو بس مسله لږ شته پکې. یعنې اراده دې کړې ده؟ اراده مې کړې چې وایي 2 نه 3 ښې دي وایي 3 نه 4 ښې خو. ښه نو بیا خو چې 3 4 کې بیا خو به جنګ جګړې په کور کې هغه به څنګه سنبالوې؟ هغه کس صحیح وي بیا نه کېږي. اتفاق پکار دی هغه کې که نه. مړه نن سبا به چېرته به اتفاق کړي دواړه به سره جنګ ته به بارې چې ورځې بد حال به وي. نه چې انصاف پکې هغې نه کوي جګړه. مینهوالو دا کس ماته داسې ښکاري چې د بل واده اراده شته دی. انشاءالله. کوې به که نه؟ امید دی. ځه مونږ هم درته وایو چې الله دې پکې کامیاب کړه. دعا راته کوئ. خوشحاله اوسې خوشحاله اوسې. ډېره مننه مهرباني. جی مینهوالو دا و نننی زمونږ پروګرام زمونږ هزاره چې کوم په تاسو باندې وکتلو خاص په ابټاباد ښار کې چې کوم د ابټاباد زمونږ ښار و زمونږ پښتانو دلته مونږ ګپ شپ ولګولو انشاءالله راتلونکي پروګرامونه به مونږ ستاسو لپاره ښایسته ښایسته پروګرامونه راوړو نو تر راتلونکي پروګرام پورې په لوی مهربانه خدای سپارم ښاد اباد او بریالي اوسئ تل دې زموږ د خپل پاکستان د الله په امان